آیا افغانستان او پاکستان د یوې نوې او خطرناکې مرحلې تر دروازې رسیدلي؟ ولې د امریکا مرستیال ولسمشر جیری وینس ادعا کوي چې ماته په ژوند کې دوه کسان ډېر نږدې دي؟ اول مې خپله ښځه او بیا د پاکستان پوځي رژیم مشر عاصم منیر. د امریکا، روسیې او هند اصلي هدف په دې سیمه کې څه دی؟ ولې نړیوال قدرتونه د افغانستان او پاکستان وضعیت له دومره نږدې څاري؟ پاکستان ولې هممهاله له امنیتي، اقتصادي او سیاسي فشارونو سره مخ دی؟ او دا د افغانستان لپاره څه معنا لري؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده، آیا اوسنی وضعیت یوازې یو عادي کړکېچ دی که د یوې نوې ستراتیژیکې لوبې لومړی پرده؟ دا او داسې نور ډېر مهم معلومات زموږ سره په همدې ویډیو کې وګورئ. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت ډېر سخت خراب شوی او د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اوږدمهاله بېباوري چې کلونه موجود وه اوس داسې ښکاري چې د یوې نوې او خطرناک پړاو په لور روانه ده. خو پوښتنه دا ده، آیا دا یوازې د فرضي کرښې امنیت عادي کړکېچ دی که د یو لوی سیمه ییز بدلون نښې؟ په فرضي سیمو کې د تاوتریخوالي د راپورونو زیاتېدل، د دواړو لورو لخوا د متضادو ادعاو تبادله او د امنیتي پیښو تکرار، ټول دا ښایي چې وضعیت نور یوازې د یو محدودې ستونزې په توګه نشي پاتې کېدی. د تحلیلګرو په وینا د دې جنجال او تاوتریخوالي تر شا څو موضوعات پراته دي. یو اړخ د فرضي کرښې امنیت موضوع ده چې پکې د وسلوالو ډلو تګ راتګ او د هغوی فعالیتونه یادېږي. بل اړخ بیا هغه ژور سیاسي او ستراتیژیک اختلافات دي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې له کلونو راهیسې اغېزمنې کړي دي. خو دلته مهمه خبره دا ده، هر ځل چې د فرضي کرښې خواوشا کومه پیښه رامنځته کېږي دا یوازې نظامي بڼه نه اخلي بلکې ډېر ژر په سیاسي او ډیپلوماټیکه کچه هم لوړېږي. که د دې وضعیت پراخ تصویر ته وګورو نو یوازې دوه هیوادونه نه دي ښکېل، دلته د سیمه ییزو او نړیوالو قدرتونو د ګډو ټکر هم شته. د افغانستان جغرافیه د منځنۍ اسیا، جنوبي اسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ یوه حساسه نقطه ده او همدې اهمیت نور هم زیات کړی دی. د همدې لپاره هر بدلون په کابل یا اسلام آباد کې یوازې محلي اغیز نه لري بلکې د سیمې په امنیتي توازن کې هم اغیزه کولی شي. خو پوښتنه دا ده، ولې وضعیت حساس شوی؟ ګورئ، وروستي تحولات ښایي چې د فرضي کرښې شاوخوا د امنیت وضعیت نازک شوی، د باور کچه تر ټولو ټیټې نقطې ته رسېدلې، اقتصادي فشارونه زیات شوي او د سیاسي اړیکو چینلونه کمزوري شوي. دا ټول عوامل یوځای شوي او د یو داسې ماحول لامل شوي چې هره کوچنۍ پیښه هم لوی انعکاس پیدا کوي. خو بیا هم راتلونکی څه ښایي؟ که همدا لړۍ دوام وکړي نو درې احتمالي سناریوګانې مطرح کیدی شي. اول، د فرضي کرښې شاوخوا د شخړو دوام. دوهم، د ډیپلوماټیکو اړیکو لا زیات خرابوالی. دریم، او یا هم د فشار له لارې د نوو امنیتي توافقاتو هڅه. خو دا ټول یوازې اټکلونه دي، اصلي لوری به د راتلونکو سیاسي پریکړو پورې تړلی وي. خو بیا هم څو پوښتنې مطرح کیږي. د پاکستان دننه وضعیت څنګه دی؟ ولې پر پاکستان داخلي فشارونه زیات شوي او دا ټول په سیمه ییز سیاست کې څه معنا لري؟ ګورئ، د سیمې د وروستیو شخړو او ترنګلتیاوو تر شا یوازې بهرني عوامل نه بلکې د پاکستان دننه وضعیت هم مهم رول لري. د تحلیلونو له مخې د دغه هیواد کورنی جوړښت له څو موازي فشارونو سره مخ دی چې یو په بل پسې سیاسي او امنیتي فضا اغېزمنوي. په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي پیښو تکرار، د اقتصادي ستونزو زیاتوالی، په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځي رژیم ظلمونه او د خلکو د ناخوښۍ زیاتېدل هغه عوامل دي چې د پاکستان د داخلي وضعیت انځور لا پیچلی کوي. همداراز په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم د امنیتي پیښو یادونه ډیره شوې ده. د فرضي سیمو حساسیت، د وسلوالو ډلو حضور او د حکومت د بشپړ کنټرول نشتوالی هغه موضوعات دي چې تل د بحث مرکز وي. په همدې حال کې د پاکستان د امنیتي ادارو پر وړاندې هم پوښتنې مطرح کیږي چې ولې د دغو ګواښونو مخنیوی په بشپړ ډول نشي کېدی. له بلې خوا اقتصادي وضعیت هم د پام وړ دی. د انفلاسیون لوړوالی، د روزګار کمښت او د ژوند د لګښتونو زیاتوالی د عامو خلکو پر ژوند مستقیم اغیز کړی دی. همداراز په وروستیو کلونو کې د بېلابېلو سیمو خلکو د خپلو ستونزو په اړه غبرګونونه زیات کړي. احتجاجونه، سیاسي نارضایتي او د حکومت په تګلارو نیوکې د داخلي فضا یو مهم عنصر ګرځېدلی دی. ترڅنګ د پاکستان ظالم حکومت دریځ تل دا وي چې تمرکز یې په امنیت او ثبات دی. خو د ځینو شنونکو په باور د خلکو د ورځني ژوند ستونزې د رسمي بیانونو له انځور سره تل په ټکر کې وي، بالخصوص په قبایلو، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې. همدې فاصلې د باور بحران نور هم زیات کړی
او د بحثونو لمنې پراخه کړې ده. خو بیا هم پوښتنه دا ده د امریکا او نړیوالو قدرتونو رول څه دی؟ ولې سیمه د لوی سیالیو مرکز ګرځېدلې؟ ګورئ د افغانستان او پاکستان شاوخوا روان وضعیت یوازې د دوه هیوادونو ترمنځ محدود نه دی. د تحلیلونو له مخې دا سیمه د نړیوالو قدرتونو د جیوپولیټیکل سیالیو یو مهمه نقطه ګرځېدلې ده. د افغانستان جغرافیه داسې موقعیت لري چې د جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ اتصال پل بلل کیږي. همدا ځانګړنه دا هیواد د نړیوالو ستراتیژیکو پلانونو برخه ګرځولې ده. لکه د نړیوال سیاست له نظره امریکا تل هڅه کړې چې په دې سیمه کې خپل نفوذ وساتي په ځانګړي ډول د امنیتي او نظامي حضور له لارې، چې تر ټولو ښه آپشن یې د پاکستان ظالم پوځي رژیم دی. ځکه چې امریکا ته تر ټولو نږدې او تابع خلک د پاکستان پوځي رژیم دی، چې یو ښه مثال یې د شهباز شریف په نړیوال سټیج ټرمپ ته د غلامۍ سلوټ یعنی سلام کول دي او هغه ته د نوبل جایزې غوښتنه کول دي. دا معنا لري چې جی موږ ستاسو د هر امر تابعدار یو. او یو بل ښه مثال یې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وینس ادعا ده چې په ښکاره وویل چې ما ته په ژوند کې دوه کسان ډېر نږدې دي. اول مې خپله ښځه او بیا د پاکستان پوځي رژیم مشر عاصم منیر، او د دې ترڅنګ په سلګونه مثالونه نور هم موجود دي. ترڅنګ په وروستیو کلونو کې د باګرام هوایي اډې په څېر پوځي مرکزونه بیا د بحث موضوع ګرځېدلي دي، ځکه دا ډول ځایونه د سیمه ییز توازن لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د تحلیلګرو په وینا واشنګټن لا هم هڅه کوي چې د سیمې تحولات له نږدې وڅاري او د خپلو ګټو لپاره مناسب توازن وساتي. له بلې خوا روسیه هڅه کوي په افغانستان او شاوخوا سیمو کې خپل نفوذ بیا پیاوړی کړي. د منځنۍ اسیا امنیت د مسکو لپاره حیاتي اهمیت لري، ځکه هر ډول بې حیاتي کولی شي د روسیې جنوبي پولو ته هم اغیز ورسوي. همدا لامل دی چې مسکو په وروستیو کلونو کې د افغانستان له اوسني وضعیت سره د تعامل هڅې زیاتې کړي دي او د سیمه ییزو اړیکو د پراخېدو هڅې کوي. هند بیا له یوې بلې زاویې دې وضعیت ته ګوري. د نوې ډیلي لپاره افغانستان او د سیمې ثبات د پاکستان له ستراتیژیک موقعیت سره مستقیم تړاو لري. له همدې امله د ځینو تحلیلونو له مخې هند هڅه کوي د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې په سیمه کې خپل نفوذ وساتي څو د قدرت توازن په خپله ګټه وساتي. کله چې دا درې لوی قدرتونه امریکا، روسیه او هند د خپل استراتیژۍ له مخې په یو سیمه کې متقابلې ګټې ولري، نو طبیعي ده چې وضعیت ډېر حساس شي. همدا تداخل د دې لامل کیږي چې حتی کوچنۍ سیمه ییزه پیښه هم نړیوال انعکاس پیدا کړي. خو بیا هم سوال دا دی د افغانستان د اوسني حکومت ستراتیژي څه ده؟ ولې سیمه ییز ځواکونه د نوې لوبې برخه ګرځېدلي؟ ګورئ د وروستیو تحلیلونو له مخې افغانستان د یوې داسې مرحلې په لور روان دی چې پکې د امنیت، سیاست او پوځي توازن ټول تعریفونه بدل شوي ښکاري. د دې وضعیت تر شا هغه تګلارې یادېږي چې ډېری شنونکي د بقا سیاست بولي، یعنی لومړنی هدف یوازې شتون او ثبات ساتل او بیا ورو ورو د نفوذ پراخول. د افغانستان د وروستیو دوو لسیزو جګړو ته که وکتل شي نو ښکاري چې دا یو لنډمهاله وضعیت نه و، بلکې یو اوږدمهاله او پیچلې ستراتیژیکه لوبه وه. د دې لوبې په پایله کې داسې وضعیت رامنځته شو چې اوس د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي خپل نظام ټینګ کړي او له نړۍ سره د تعامل نوې لارې ولټوي. خو په اوسني پړاو کې یو مهم بدلون دا دی چې د جګړې شکل بدل شوی دی. پر ځمکنۍ جګړه سربیره د بې پیلوټه الوتکو یعنې ډرونونو رول زیات شوی، ځکه دا وسایل نسبتا ارزانه، چټک او د کنټرول له پلوه اغېزناک بلل کیږي. د تحلیلونو له مخې د همدې ټکنالوژۍ کارول د سیمه ییزو پوځي توازنونو بڼه بدلوي. خو بیا هم په همدې وخت کې افغانستان هڅه کوي له بېلابېلو هیوادونو سره د تعامل نوې دروازې پرانیزي. دا تعامل یوازې سیاسي نه بلکې اقتصادي او امنیتي اړخونه هم لري، ځکه د یو هیواد ثبات یوازې په داخلي سیاست نه بلکې په سیمه ییزو اړیکو هم ولاړ وي. خو بیا هم په آخر کې تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده، آیا دا وضعیت به د یوې لویې شخړې په لور لاړ شي که نه د ډیپلوماسۍ لور ته؟ ګورئ، کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان وضعیت د سیمې قدرتونو رول او د داخلي فشارونو مجموعه سره یو ځای وکتل شي نو تصویر نور هم پیچلی کیږي. د تحلیلونو له مخې درې لوی احتمالي لارې مخې ته راځي. لومړی امکان دا دی چې وضعیت په همداسې د ټیټې کچې شخړو او پیښو په بڼه دوام وکړي. په دې سناریو کې به نه بشپړه جګړه وي او نه هم بشپړ ثبات. دوهم، د ډیپلوماسۍ بیا راژوندي کېدل، یعنی دویم احتمال دا دی چې دواړه لوري د فشار له زیاتېدو وروسته
د خبرو اترو او ډیپلوماټیکو چینلونو په لور ستانه شي. دا هغه حالت دی چې سیمه کې د لنډمهاله آرامۍ زمینه برابروي، خو د ټولو ستونزو حل نه ګڼل کیږي. دریم، د نوې امنیتي معادلې جوړېدل، یعنی دریم او تر ټولو مهم احتمال دا دی چې د سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو تر اغیز لاندې نوې امنیتي توافقات رامنځته شي. په دې حالات کې به د ځواکونو توازن، د فرضي کرښې کنټرول او د سیمه ییزو اړیکو بڼه بدله شي. پایله، اوسنی وضعیت ولې حساس دی؟ اوسنی وضعیت ځکه حساس ګڼل کیږي چې د پاکستان پر پوځي رژیم د باور کچه تر ټولو ټیټه ده، اقتصادي او سیاسي فشارونه زیات شوي او سیمه د نړیوالو سیالیو په منځ کې راګیره ده. دا ټول عوامل یوځای شوي او د دې امکان زیاتوي چې هره کوچنۍ پیښه لوی انعکاس پیدا کړي. خو بیا هم په اخر کې له تاسو څخه یوه پوښتنه کوم، ستاسو په نظر روان حالت به کوم لور ته لاړ شي؟ آیا سیمه به د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې ثبات ومومي که نه د نوو تاوتریخوالو او فشارونو شاهده به پاتې شي؟